زه به څو شیان لیست کړم چې افغانستان ته موږ څه شی کړي دي خاص مخکې نه اول پودکاسټ نظریه نه و اول دعوت ورته زما په سوشل میډیا باندې دعوت نه کو یو دعوتي مرکز دعوتګر نوم دا سره دعوتګر دی دغه تعریف نو یو ځای شوی یا کو زه خبر نه ما خو خلندا دویم پودکاسټ په افغانستان کې نو ریکارډ شوی ولیم پودکاسټ مې ریکارډ کړی دریم په سرک کې سوشل ایکسپریمنټس چانو وکړي او ایکسپریمنټ کړو ډراپ د ویلیټو هم چنان اسلام بنیادی پښتنم خلکونه کولې دا هو دریم دا چې افغانستان ته اسلامي اورګانونو په دومره سطح باندې کار نه وکړي چې موږ راوصل تم هغه کړل دویم دا چې افغانستان کې اولین بنسټ یا اورګان منګو چې موږ ډیجیټل سیستم درلودو د پیسو د سیستم غو لپاره اوس په افغانستان کې اولین بنسټ به منګ یو بلکې په نوم اورګانو منګ یو کاغه دولتي او غیر دولتي ګوري چې موږ خپل یو نو اس اس ډي او واست ټیکنالوژي سیستم باندې په افغانستان کې سیستمونه جوړو چې اوس الحمدلله جواز مو واغستو په افغانستان کې ډیجیټل بخش کې ډېر خلک کار نه وکړي چې هغه موږ لاسو بل هغه ولاګ او د یو دعوتي سفر د ولاګ دعوتي سفر دویم دا کار موږ کو چې دغه اسلامي سحریم خلکو ته انساني ښکاری کړي دقیق چې ورور موږ صحیح دی چې مسلمانان یو تاونه مسلمان یو ګناه موږ نه کیږي مو ساکه څه فرق نشته دی ته څنګه مسلمانی زما مقشه مسلمان ما تاسو روخه کلمه شته ماته نه وای زما سفر دا چې ما سره شي د تاسو وایم بس خلاص تا نه هغه بهتر نه تا نه بهتر نه الا ماشاءالله وتقوا سره بله خبره ختمه نو دغه شی موږ لږ زره نورمال کو چې مخکې نو دویم علمیت هم خلکو ته لاسه او تور کو پښتنه پاسانه وکي جواب پاسانه وخلی موږ تقریبا 100,000 پیغام سوال 100,000 پښتنه جواب کړي نو الحمدلله الله دې قبول کړي ډیر شک موږ نه وکړي او دوامدار به د مخکې او په دې خوشاله هم دا خبرو کوم چې ډیر اورګانونه اوس هم امغه زمونږ شان تقریبا مخکې خبر دی دا خبره ده زه په دې اړه خبره کوم مخکې د تاسو کاپي خبره وکړه یو ځل فکر کوم یو څه مسله ولا زموږ پوسټرونه چا کاپي کړي بیا چا شیر کړي ګروپ کې چې دای کاپي کړي استاسو میسج ماته ډېر جالب وته خو د خې کړي چې کاپي کړي موږ ته وکړي خدای خیر راکړي بالکل واضح خبره ده بل مسله مې دا یادوله چې د ولاګ او دعوتي ملګرو د سفر یعنی واقعا هغه چې ما وخت کې کتل زه هیڅ قمر سره د مسایل کې څه ومنه په ما ډیر اغیز وکړ او واقعا ما وختل چې زه تاسو ترڅنګ اوسېږم دا یو ښه پیغام دی لغه ورځ نه ما هڅه کوله چې تاسو باندې ملګرو سره اوسېږم او بل اخر ورسې یا خپل ملګری جوړ کی ځکه زما ټول هدف دی دا و چې مسلمان کولای شي چې خو مسلمانان وي ډاکټر هم وي انجینر هم وي بزنسمن هم وي مسجد امام هم دی ضرورت دی دغه شی چې دا دین هغه وی کنه چې پټان جنې او رمضان جنې چې وي نه د دین دی ملاقات د دامه لري کو نو د دین دینداری مسلمان بودن زموږ کار دی او د کې زموږ ټول کار ټول دین ګنډیواله چکرونه مشته دي ساتیریم شته دي خندام شته دي پهلوانی مشته دي من کوم کارونه دي کړی او ټول ملګری خلک مور کړی دا ورځنه زموږ ژوند دی